سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتن ټروټ اوس په ویسټ انډیز کې دی. د ده تر څارنې لاندې افغان لوبغاړي په تمرین باندې بوخت دي. هغه د ځوانانو څخه ډېرې هیلې لري. ټروټ وایي په نړیوال جنګ کې د افغانستان لوبډلې کې د ځوانانو او مشرانو ښه جوړښت رامنځته شوی دی. ټول باید د راتلونکو لوبو کې ښه مسؤلیت واخلي او په نړیوال جنګ کې ښه ولوبېږي. ټروټ په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې ځوانان هم په نړیوالو لوبو کې لوبېدلي دي. د هر حالاتو سره مخ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې سوداګریز لیکونه دوه اړخیزه سیریزونه د لوی ایونټونو سره توپیر لري. مشر روزونکی ټروټ وایي چې د 2024 کال شلاوریز نړیوال جنګ کې به افغان لوبډله ښه لوبېږي. د خلکو هیلې زیاتې کړې دي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به ښه لوبېږي او په دغه نړیوال جنګ کې به ښې بریاوې راوړي. هغه دغه راز زیاته کړې ده چې له راشد خان او ګربز او محمد نبي نور لوبغاړي هم باید په دغه لوبو کې ونډه واخلي او مسؤلیت په توګه د راتلونکو لوبو کې د لوبډلې په توپوهنه او په توپاچونه کې د نورو لوبغاړو سره وږه ووهي. باید وویل شي چې افغان لوبغاړي څو ورځې وړاندې ویسټ انډیز ته رسېدلي دي. د مشر روزونکي ترڅنګ د توپونې او د توپاچونې د نورو روزونکو تر څارنې لاندې دي چې په تمرین باندې هم پیل کړی دی. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.